دستانو اختر چاته خوند نه ورکوي چې خپل هیواد کې تیر کړي. هر یو چاته خوند ورکوي کوم چې بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، دوی ته خوند ورکوي چې اختر خپل هیواد ته یوسي. خو زموږ بعضې هیوادوال چې اختر نه مخکې دوی تیاري نیولې وه چې راتلونکي اختر خپل هیواد ته یوسي، خو کله چې دوی ټیکټونو به یې پوښتنه وکړه دوی ډېر تشویش کې شول. دوی ونه شول کولی چې کوم د ټیکټونو بیه دي په دا بیه ټیکټ راونیسي. نو هغو به نن ماته وویل چې خیر اوس د ټیکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي، کله چې اختر تیر شي نو موږ به ټیکټ واخلو او خیر دی که د اختر په دې هیواد کې دوباره راباندې تیر شي څه خبره نه ده، خو که ټیکټونه ارزان شي نو دا به ښه وي. دغه کسان چې اوس د ټیکټونو بیې پوښتنې وکړي ډېر نه هیلې شي ویل چې موږ خو داسې سوچ کړی و چې اختر نه وروسته به ټیکټونو بیې ارزانې شي، خو داسې ونه شول. ارزان څه چې بلکې همغه نرخونه دي کوم چې اختر نه 15-16 ورځې مخکې وو. خو دلته دغه ټیکټونه چې نن سبا وخت کې د دوبۍ کابل 1400 شاو خواوشه درهم پلورل کیږي، دغه د اختر نه یو 15-20 ورځې مخکې چې اخیستل کېدل نو د دې نرخ 800-990 درهم داسې خواوشه به دغه ټیکټونه اخیستل کېدل، خو اوس 1400 درهم اخیستل کېږي. نو د بیچارهګان بیرته ناهیلي شوي ویل چې اخر څه وجه ده چې د ټیکټونو بیې نه ارزانېږي. د دې ولې پوښتنه چې ما د اړوند ادارو او شرکتونو څخه وکړه دوی سره هم د دې سم جواب نه و، چا به یو څه ویل او چا به بل څه، خو هیڅ هم راته سم جواب ونه ویل چې یو څوک قانع کړي او زه تاسو ته وایم چې دغه وجه ده چې ټیکټونو بیې ګرانې شوي دي. نو زه د دې ویډیو له لارې د خپلو هیوادوالو په ملتیا په اړوند ادارو باندې غږ کوم چې د دې مسافرو اواز واوري، د ټیکټونو بیې راکمې کړي. که کوم دلیل لري څه وجه یې چې د څه له وجې دغه ټیکټونو نرخونه ګران شوي دي خیر دی موږ ته ووایئ، موږ به خپلو هیوادوالو سره شریک کړو تر څو دوی هم پوه شي چې حقیقت دی دا بیې که لوړې دي نو پر ځای دي. خو هغه ټیکټ چې نن تقریبا 15 ورځې مخکې په 800 درهم اخیستی کېدو اخر ولې په اوسني حالت کې په 1400 خواوشه درهم واخیستی شي؟ نو زه د اړوند ادارو څخه هیله کوم چې د ټیکټونو بیې را ټیټې کړي. که څه وجه یې ما وختي درته ویل موږ سره شریکه کړئ، زه به خپلو هیوادوالو سره شریکه کړم. که څه وجه نه یې او همداسې دوی د ټیکټونو بیې لوړې کړي نو دا خو فکر کوم چې مسافرو سره ظلم دی. نو دې ظلم ته باید نوره شرکتونه پرې نه خوستل شي چې وویل کړي باید د ټیکټونو بیې را ټیټې کړي. زم د خپلو هیوادوالو څخه هیله کوم چې دا ویډیو اړوند کسانو ته ورسوئ او په دې کې ما سره ملتیا وکړئ. تاسو پوهیږئ چې دا زه د ځان لپاره نه وایم، د تاسو لپاره وایم. سمه ده، مننه.